السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید ابراهیمی یم او د خوشحاله ژوند په نننۍ خپرونه کې را سره عبید الله حسام دی. ورور په خیر راغلی. مننه. ستړی مشې جاوید. دوستانو په تېره خپرونه کې مو د خپرونې په محتوا باندې خبرې وکړه. په دې باندې مو خبرې وکړه چې په دې خپرونه کې به تاسو لپاره څه وړاندې کیږي. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې نو تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل او ایمان سټوډیو په پیج باندې وګورئ. کولی شئ په یوټیوب کې پیدا کړئ. ډېره به ښه وي چې هغه ویډیو حتما وګورئ به راوړو. او په نننۍ خپرونه کې به په دې باندې بحث کړو چې واده په اسلامي شریعت کې څه حکم لري. فرض دی، واجب دی او یا هم سنت دی. عبید الله ورور، واده په اسلامي شریعت کې څه حکم لري؟ ډېره مننه جاوید جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاوید جان، واده په اسلامي شریعت کې څلور حکمونه لري. څلور حکم دي چې کله یو ځوان د واده وړ کېږي، واده ته یې سن برابرېږي، دغه حکمونه پې مرتب کېږي. لومړی، واده په یو حالت کې فرض یا واجب دی، په بل حالت کې سنت دی، په بل حالت کې د علماو په نظر مکروه دی او په ځینو حالتونو کې بیا حتی حرام دی. په دې معنی کله کله انسان باندې دا فرض شي، یعنی څنګه چې پې روژه فرض ده، څنګه چې پې لمونځ فرض دی، زکات فرض دی، کله کله دغه واده په انسان باندې فرض شي. یعنی کله چې دغه واده په تا باندې فرض کېږي او ته دغه واده نه کوې، خدای مکړه ته ګناهګاره کېږي، ځکه یو شرعي حکم چې د فرض حکم یې دی ته نه ترسره کوي. دویم حالت کې سنت دی. که تا واده ونه کړ، ګناهګارېږي پې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارې اتباع دې نه ده کړې، د هغې لارې پیروي دې نه ده کړې. بل حالت کې مکروه دی، یعنی دغه واده کله کله تا ته مکروه شي، خو په یوه حالت کې بیا حرام دی. لومړي ته راځو، واده کوم حالت کې فرض دی؟ د علماو په نظر کله چې انسان مالی او بدني وس ولري، د واده لپاره شوق ولري او په دې ډارېږي، ډاډه وي په دې چې یاره که زه دا واده ونه کړم نو زه ګناهګارېږم، په فحشا کې اخته کېږم، یا خدای مکړه زنا رانه کېږي. شرایط څه چې بدني او مالی وس ولري، شوق ولري او دی په دې ډارېږي چې که واده مې ونه کړ زنا رانه کېږي یا نور فحشا رانه کېږي. په داسې حالاتو کې واده په انسان باندې واجب دی. که دی نه کوي یا فرض دی، که دی نه کوي انسان ګناهګارېږي. الله سبحانه وتعالی د دې واده د حکم په اړه چې په قرآن کې امر کړی دی چې وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. وایي چې تاسې مجرد هلکان، مجرد نجونې او نیک بندگان یا مریان یا وینځې واده وکړئ. که چېرته مو ډار له دې وي چې فقیران یاست یا بېوزله یاست، یا واده امکانات نه لرئ، نو الله پاک به په خپل فضل باندې تاسې ته دغه امکانات برابر کړي. الله پاک به تاسو ته غنا درکړي، مال به درکړي چې تاسې پې واده وکړئ، ځکه الله پاک د پراخو خزانو او پوه او عالم دی په دې مسئله باندې چې تاسې لرئ. دویم حالت چې واده پکې سنت دی. د علماو په نظر کله چې انسان مالی او بدني وس ولري، شوق هم ولري، خو په دې ډاډه یي چې ګناه رانه نه کېږي، یعنی ویره ورسره نه وي د ګناه، تقوادار وي، یعنی انسان په دې ډارېږي نه چې که زه دا واده ونه کړم، یعنی هغه شهواني غریزه او جنسي غریزه لږه کمزوري، په داسې حالت کې واده په انسان باندې سنت دی. که یې وکړو اجر ګټي او که یې ونه کړو ملامت دی، شرعي ملامتیا پې ده، چې ځکه خدای مکړه سبا دغه تشویش لري چې یاره ډاډه یي، خو سبا یو دم یو پېښه ورسره وشي بیا پښیمانه. نو داسې حالت کې واده سنت دی. په دریم حالت کې واده حرام دی، یعنی په داسې حالت کې باید انسان واده ونه کړي، ځکه حرام کار ترسره کوي او ګناهګارېږي، ګناه پې مرتب کېږي. کوم حالت دی؟ یو انسان په دې ډاډه یي چې مالی او بدني وس نه لري، شوق هم د واده سره نشته،
غریب دی، روزګار ته نه رسیږي، د بل چا مزدوري کوي، د ښځې د هغه ژوند د هغه کوم نفقه چې پې ده یا غریزه نشي پوره کولی یا ورته نور هغه مالي او مادي امکانات نشي پوره کولی او دی په دې ډاډه یي چې که زه دا کار وکړمه نو زما نه ګناه کېږي یا زما نه دغه ښځه باندې ظلم کېږي یا واده نشم کولی، یعنې هغه واده نشم پر مخ وړلی، ښځو حقوق نشم پوره کولی، د اولاد حقوق نشم پوره کولی. په داسې حالت کې واده د علماو په نظر حرام دی. په یوه حالت کې بیا مکروه دی، په څو حالتونو کې. هلته مو ویل چې په حرامو کې سړی ډاډه یي چې مالي وس نه لرم یا بدني وس نه لرم. په مکروه کې بیا څه دی؟ د انسان په دې اندېښمن وي، ډاډه نه وي، تشویش وي، یاره که دا واده وکړم دا د اولاد د ژوند دغه امکانات به د کم چې دی پې وچلېږي، مثلا د پوهنتون فیس شو، د مکتب شو، د کور جامه شو، هر څه خواړه، دا نور شیان شو. دغه حالت کې به زه څه کوم؟ تشویش غوندې لري، یعنې داسې یو ډول روشنني ورته شته دی، که چېرته دی زحمت وباسي دغه حالت نه وځي. په داسې حالت کې بیا واده مکروه دی. په یو بل حالت کې واده مکروه دی، د خطبې په سر خطبه، حتی ځینې علما وایي چې حرام دی. مثلا یو ځوان یوې بلې یوې نجلۍ دپاره مرکه ورلېږلې، د ده مرکه نه ده رد شوې، ته د ده پاسه بله مرکه ورلېږي، یعنې ته پوهېږې چې په کلي کې د فلانۍ نجلۍ پسې مرکه ورغلې ده، خو دا چې ته پې فکر کوې چې دا سړی رانه ونه کړي، ته هم پسې ورځې، بل هم پسې ورځي، بس شروع وشي که نه، چور شروع شي. نو دغسې حالت کې دغه خطبه دغه واده حکم مکروه دی. ته به صبر کې ته به صبر کې چې هغوی خپل جواب ترلاسه کړي، بعد د هغې نه به ته ورځې. حتی په ځینې حدیثو کې حتی راځي چې دا کار حرام دی، نه باید انسانان یې وکړي، او علما وایي چې مکروه هم دی. یو بل حالت کې چې د غرور واده یې بولي، علما وایي چې دغه واده مکروه دی. مثلا جاوید دی، د دې دپاره چې دغه خسرګنۍ او دغه د خپل خپلوانو ته ځان وروښیي یا چاته چې مرکه ورلېږي، د خپل ملګري موټر راخلي او ورځي هلته ښه کش و فش برابروي، په داسې حال کې د موټر د بل چا دی، یا دغه امکانات چې تا هلته ځان پې وښودو د غرور امکانات دا د بل چا دي. یا مثلا ته زه ستا مکتب نه دی خلاص، پوهنتون دی نه دی خلاص، خو ته چاته وایې چې زما زوی ماستري کړې ده، یعنې دغه چل او فریب دغه په واده کې مکروه دي، داسې باید ونه شي. ځان ښودنه کې چې موټر د ملګري اخیستی وي، هلته لاف وویلې چې کور مې ده، بلډینګ مې ده، کاروبار مې ده، بېچارګان غلطوي، سبا ته بیا هېڅ خبره هم نه وي. پوښتنه اجتماع کې ډېر داسې کارونه کېږي. عبیدالله ورور ولې باید موږ او تاسو واده وکړو؟ د څه دپاره باید وکړو؟ د دې دپاره چې الله جل جلاله رضا کړي، یا د انسانانو د خوشحالۍ په خاطر، یا د دې په خاطر چې موږ او تاسو خپله جنسي غریزه پوره کړو؟ د څه په خاطر؟ جاوید جانه په شپږو لاملونو لپاره یا د شپږو اړتیاو دپاره انسانان واده کوي. د ځینې انسانانو په واده کې دغه شپږ واړه داخلي، د ځینو هغو کې 5 شرایط داخلي، د ځینو هغو کې 4، ځینو کې 2 او همداسې ورپسې. دغه شرایط یا اړتیاوې کومې دي چې انسان یې له امله واده کوي؟ لومړی دیني اړتیا، تشریح ته یې وروسته راځم. دویمه ټولنیزه اړتیا، درېیمه جنسي، څلورمه پلارنۍ، 5مه نفسي او 6مه د مال ترلاسه کولو. دغه شپږو اړتیاو دپاره انسانان واده کوي. لومړی په دې دیني اړتیا کې لږ تمیږو، ځکه چې دغه کې بحثونه پکې خم دي او مهم هم دي، او تر ټولو مهم اړتیا چې انسان د هغې دپاره واده کوي همدغه دیني اړتیا ده. مثلا موږ مسلمانان یو الحمدلله، د دغه واده ځکه کوو چې الله پاک موږ ته امر کړی، د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده په کولو باندې خوشحاله کیږي، الهي فریضه ده، الهي امر دی. همدې دپاره واده کوو چې اسلامي امت زیات شي، ټولنې ته مثبت او نیک انسانان وړاندې کړو. خو دغه ټول شرعي اغراض چې پکې راځي په دیني اړتیا کې راځي. لومړی لنډ تشریح کوم، بیا ورپسې ژور ورځو بحث ته. دویمه ټولنیزه اړتیا ده. ډېری انسانان د دې دپاره واده کوي ټولنیز موقف یې پیاوړی شي. تا به لیدلی چې کله یو ځوان واده نه کوي، چېرته چې زه وایي دا وګوره ولې واده نه کوي، دا خو زوړ شو، یا نجلۍ په کور کې لږه پاتې شي. د دغه موقف پیاوړي کولو دپاره یو انسان واده کوي. درېیمه جنسي غریزه ده چې مشهوره هم ده. دغه جنسي غریزې شپه دپاره انسانان واده کوي.
څلورمه پلارنۍ ده. یعنې په دې معنی ځینې انسانان د دې دپاره واده کوي، خوښېږي، شوق کوي چې اولاد ولري، پلار شي، غټه کورنۍ ولري. بله نفسي ده. ځینې وخت د نفسي خواهشاتو دپاره انسانان دغه کوي، د جنسي سره فرق دی. مثلا مینه ده، په مینه کې جنسي دغه ډېر داخل نه وي، کمې پکې نفسي خواهشات دي. یو ځوان یو بلې نجلۍ سره مثلا مینه کوي، بیا د دې له امله واده کوي، او آخري دا دی چې مال ترلاسه کول. ځینې ځوانان له دې دپاره واده کوي چې فلانی سړی پیسه داره دی، او کله چې د ده له لور سره واده وکړي، لور سره نو حتما دی پیسه داره کېږي. یا نجلۍ د پیسه دار هلک سره واده کوي د دې په خاطر باندې چې روزګار یې ښه شي، د ښه امکانات لري او ښه لپو جپې برابر دی، نو دا واده کوي. راځو بیرته لومړی ته، په دیني اړتیا کې تمیږو. موږ او تاسو پښتانه یو متل لري چې بخت یا په ټنډه دی یا په منډه. دې خبرې کړي چې اکثره څوک چې ودونه وکړي خدای پاک دې اقتصاد سم کړي، روزګار ورته پیدا شي. حتی ویل راځو په لومړۍ برخه باندې په دیني اړخ باندې خبرې کړو. دیني اړخ دا د جاوید جانه چې یا دیني اړتیا د واده لپاره دا ده، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو په مقدمه کې وویل، ځینې خلک د دې دپاره واده کوي چې الله تعالی راضي کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندي کړي، اولاد ولري، امت ډېر شي، کورنۍ ولري، او په دینداره یعنی دغه حدیث شریف ده چې واده باندې نیم ایمان پوره کړي، غواړي دغه ایمان پوره کړي. نورې بهانې مرسلې، خو اصلي هدف یې دا چې دغه الهي فریضه ترسره کړي. کله چې موږ او تاسې د خپلې کورنۍ بنسټ په دیندارۍ باندې کېږدو، هدف مو دا یي چې د الله د رضا د راژوندي کولو دپاره یا د الله د رضا د ترلاسه کولو دپاره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت د راژوندي کولو دپاره موږ واده کوو. زموږ او ستاسې د کورنۍ نظام او بنسټ شرعي ښودل کېږي. انشاءالله چې زموږ او ستاسې په کورنۍ کې به برکت وي، خوشحالي به پکې شرعي به وي، او مرضونه، جنجالونه، تکلیفونه دا هر څه به پکې کمي. بله موضوع دا ده چې اسلام مبارک دین د واده لپاره لوی انعامونه ټاکلي. ډېری انسانان غواړي چې دغه اجرونو ترلاسه کولو دپاره واده وکړي. یعنی دا اجرونه یوازې هغه څوک ترلاسه کولی شي چې واده یې کړی، چې واده یې نه یې کړی هغه خلک له دې اجرونو محروم دي. د کوم اجرونه دي؟ حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دینار انفقته فی سبیل الله، وایي چې هغه دینار یا هغه پیسې چې ته د الله تعالی په لار کې مصرفې، هغه پیسې چې ته یا نفقه چې ته د غلام په آزادولو کې مصرفې لګی، او هغه پیسې چې ته غریب ته صدقه کې، مسکین ته ورکې، او هغه پیسې چې ته په کورنۍ باندې لګی. ته راته وایه جاوید جانه کوم یو تن به ډېر اجر لري؟ د الله تعالی په لار کې، جهاد په لار کې، یا نورو د دین په لار کې پیسې لګول، د غلام په آزادولو، د مسکین دپاره صدقه ورکولو، او د کورنۍ په اهل باندې یا کورنۍ باندې یا میرمنې باندې اولادونو باندې مصرفول. کورنۍ ورکوي. کورنۍ همدغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث شریف په آخر کې فرمایي هغه نفقه چې ته په کورنۍ باندې کوي یا هغه پیسې چې ته په کورنۍ باندې لګوي، دا تر هغه ډیره بهتره ده چې ته په جهاد په لار کې ولګې، د دین د لاره کې یا د الله تعالی په لاره کې، او ترڅنګ د غلام په آزادولو او مسکین ته تر ورکولو. تر دې هر څه هغه نفقه غوره ده چې ته په خپل کورنۍ باندې مصرفوي. تر دې بل لوی اجر شته؟ په یو بل حدیث شریف کې راځي چې هر هغه صدقه چې ته د الله تعالی د رضا کولو یا د الله تعالی نه د اجر ترلاسه کولو لپاره کوي، ته پکې اجر ترلاسه کوي، ان دا چې د خپلې میرمنې په خوله کې یوه مړۍ ډوډۍ ورکړي، دا هم د صدقې اجر لري. په بل حدیث شریف کې راځي چې د خپلې میرمنې په خوله کې د مړۍ ورکولو دا د صدقې اجر لري. تر دې بل اجر شته؟ هر ورځ چې ته میرمنې ته یو مړۍ ډوډۍ ورکوي، په دې کې هم صدقه ده. په داسې اجتماع کې چې ټول په دې شرمېږي چې ته خپلې میرمنې سره ښې خبرې وکړي، د مینې خبرې وکړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپلې میرمنو ته په خپل لاس باندې چې کله یوه مړۍ ډوډۍ ورکوئ نو تاسو ته صدقه ده. سبحان الله. بالکل همداسې ده جاوید جان. په بل حدیث مبارک کې راځي وایي چې هر انسان بل انسان ته ډوډۍ ورکړي، خواړه ورکړي، الله تعالی به د جنت له خوړو موړ کړي،
او هر هغه انسان چې بل انسان ته اوبه ورکړي، تنده یې ماته کړي، الله تعالی به د تنده له رحیق المختوم نه ماته کړي. او هر هغه انسان چې بل انسان ته کالي ورکړي چې د په حیا پټه شي، الله تعالی به دته د جنت نه کالي ورکړي. اوس راځو دې ته جاوید جان، دغه څو حدیث چې مې وویل، هر ورځ په کورني نظام کې د ښځې او میړه ترمنځ څومره دغه نیک عملونه کته پورته کېږي. مثلا ته هر ورځ کور ته خواړه راوړې، ته هر ورځ کور ته سودا راوړې، میرمنه یې پخوي، بیرته خپل تا ته او خپل اولادونو ته ورکوي. په دغه هر فعل باندې چې تاسې کوئ انشاءالله صدقه ده او اجر لري. هر ورځ چې ته کور ته په دې نیت باندې کالي وړې چې د خپلې میرمنې او د کورنۍ حیا پرې پټه شي، الله تعالی به تا ته د دې په بدل کې له جنت نه کالي درکړي. هر ورځ چې میرمن تا ته خواړه پخوي د دې دپاره چې تا موړ کړي، الله تعالی به دی د جنت له میوو مړه کړي. هر هغه مور چې د خپل اولادونو دپاره خواړه برابروي، اوبه ورکوي، یا هر هغه انسان چې بل انسان ته اوبه ورکوي، الله تعالی به دوی د جنت له دغو میوو مړوي. په بل حدیث مبارک کې راځي دا اجر یوازې هغه چا ته ځانګړی دی چې واده یې کړی. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یو انسان اولاد وفات کېږي، ملایکې ځي الله پاک حضور ته، الله پاک ته پوښتنه کوي، وایي دغه زما بنده د دې د اولاد ترلاسه کولو په بدل کې څه ویل؟ هغه وایي همدا یې ویل چې هر څه چې دي د الله طرفه دي او الحمدلله په هر حالت باندې. الله پاک ملائکه ته وایي تاسو ټول په دې شاهد اوسئ، دې سړي ته یا دغې میرمنې ته په جنت کې یو کور جوړ کړئ او نوم یې کېدی چې بیت الحمد. دا اجر یوازې هغه چا دپاره دی چې واده یې کړی. بختور دی هغه انسانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې وای الله پاک دې رحم وکړي په هغه انسان باندې چې د شپې را پاڅېږي او دس وکړي او تهجد لمونځ وکړي او خپله میرمنه له ځان سره را پاڅي. کله چې میرمنه نه را پاڅېږي په مخ باندې اوبه وشیندي چې هغه هم ورسره را پاڅېږي او دواړه تهجد یا قیام اللیل وکړي. د حدیث بله برخه کې راځي چې الله پاک دې رحم وکړي په هغه میرمنې باندې چې د شپې راجګېږي او دس کوي او نفل لمونځ کوي، خپل میړه ځان سره راجګوي. خو کله که دغه میړه نه راجګېږي په مخ باندې اوبه وشیندي او ځان سره راپاڅي. څومره د مینې محبت فضا ده، څومره شرعي ژوند دی. نو چې کله تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي چې رحم الله رجلا، نو ته څه نور څه غواړې؟ خیر البشر د کائناتو سردار تا ته دعا کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا خو نه ردیږي که نه؟ نو که ته دا کار دې دپاره کوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته دعا وکړي، نو ته څه غواړې؟ عبید الله ورور تاسو باور په خدای وکړئ د دنیا ټول رفاهي فکرونه ته وګوره، په د نڅنۍ ډرامو کې چې موږ تاسو په کورونو کې ښودل کېږي، د ټولو نه یې دا خوند کړي چې کله ته د شپې ویده وي او خپله میرمن دې په تا اوبه وشیندي او ووایي چې راځه تهجد لمونځ وکړو، او دا به څومره خوند کړي چې ته مخکې وي او هغه درپسې شاته وي. څومره سبحان الله، څومره خوندور ژوند دی. نو جاوید جان، اسلام ډېر عجیب نظام دی، ډېر خوندور نظام دی. سراسر پکې د زړه سکون هغه څه دي پکې چې د انسان فطرت او طبیعت سره برابر دي. دینی اړتیا کې او دغه د دینی هدف لپاره واده کولو کې بحث ډېر دی. نو ځکه ما ویل چې په دې کې تمیږو، بیا به انشاءالله نورو باندې په نورو خپرونو کې بحث وکړو. همدا تر ټولو مهم هم دی. د ښځو برخې ته راځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه میرمن چې وفات شي، د لمونځ قایم کړی، نور شرعي چارې ترسره کړي، شرعي مکلفیتونه ترسره کړي او میړه له دې راضي وي، د جنت ته داخليږي. بل حدیث مبارک کې د میرمنو په اړه راځي هر هغه میرمنه چې 15 وخت لمونځ قایموي او نور شرعي عملونه کوي او د کله وفات شي او میړه له دې راضي وي، نو الله تعالی به ورته وایي چې له هر د جنت له تو دروازې، له هر دروازې چې د خوښي دننه شه ورته. دا د سریالونو په کتلو نه کېږي، دا د الله تعالی د رضا ترلاسه کولو، د میړه راضي ساتلو. همداسې میړه هم باید ښځه راضي وساتي. داسې نه ده چې یوازې ښځه به دا ټولې هڅې کوي، دواړه طرفه. رسول الله علیه وسلم د ژوند دوه آخرني وصیتونه که چېرته وګورو، رسول الله فرمایي چې تاسو خپل منځونه قایم کړئ او دویمه خبر چې کوي تاسو د خپلو ښځو حق د الله جل جلاله وډالئ. د دې نه معلومیږي چې څومره اهمیت باید ښځې ته قرآن کریم وایي چې وعاشروهن بالمعروف، نیک چلند ورسره کوئ، ښه چلند ورسره کوئ. یعنې کله چې دغه
میړه او ښځه دواړه شرعي ژوند باندې بنسټ کیدي دوی د الله تعالی د رضا دپاره او د دغو اجرونو ترلاسه کولو لپاره دوی واده وکړي داسې ډاډه اوسئ چې ژوند به یې له هر اړخه نیکمرغه وي سړی نشي یادولی چې کوم اړخه تکلیفونه به پکې کم وي جنجالونه به پکې کم وي هر هغه واده چې غیر شرعي وي انجام یې ډیری وخت طلاق وي دوستانو دا زموږ نننۍ خپرونه انشاءالله چې هر ځوان په اسلامي شریعت برابر واده وکړي او خوشحاله ژوند ولري څومره بختور ځوانان وي چې کله د شپې پاڅېږي او خپله مېرمن هم پاڅوي د تهجد لمونځ وکړي تاسو به ډېر بختور وئ هم به ثواب وي او څومره خوند به کوي تر بیا ښه وخت السلام علیکم